یو د کابل خار او خار د کابل خار چې و هغه یورپ شرمولو، یورپ لندن شرمولو. قدر کې کابلیان ناس دي نو دوی ته پته ده لندن شرمولو. د لندن انګریزان بم کابل ته راتله د عیاشۍ دپاره. بیا د کابل بادشاهانو چې کوم ځایونه د عیاشۍ جوړ کړي هغه ورشي فی الحال وګوره. د الله گرفت او د الله د قهر په پکړ کې چې کابل راغی نن سال دی څوک خلاصولی شي؟ 21 لکه خو د روس او د کابل جنگ چې و په هغې کې قربان شوي دي. 21 لکه اوس فی الحال پکې سال دی ورشي تماشه یې وکړه. عزیزانو د هغې وجه څه وه چې د ګناه غرور چې و هغه اسمان ته ورسېدو. نو الله داسې راونیوه داسې چې تر ننه پورې څوک خلاصولی نشي. د پاکستان د غرور او د بېدینۍ د انتها وشوه. زما د په خدای قسمی چې یو ځل خدای راونیوه دا پاکستان زه به تاسو ته وښیم بیا چې کوم طرف ته منډې وهئ. هندوستان ته به تاسو نشئ پناه ګزین کېدی، کابل ته به تاسو نشئ تللی، لوڼې بم په یو منډې وي او زامن بم په بلې منډې وي او ښځې بم په بلې منډې وي او تاسو به په بله منډه وئ. بالکل د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم باندې ستا ملک. اول دا پته خو لږه په پاکستان کې وکړئ چې په قذافي سټیډیم باندې 100 ارب روپۍ لګېدلي، دا پته وکړئ. بیا د دې کرکټ میچ د پاره چې کومې کورسۍ جوړې دي چې خلک او جنکۍ به پې کیني په هغې 100 کروڑه روپۍ لګېدلي. د عیاشۍ په اډو اربونه روپۍ. او دلته د ټیکس دفترې کاغذونه ګرځئ سپیره دکاندار پسې به راشي آپ کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ ٹیکس کے کمشنر کے دفتر میں پیش ہوں. ولی ستا یو کورکې دی په هغې ټیکس لګېدلی. هغه ورځې ما ته بیا دوه چټونه پرېښي دي چې په تا هم ټیکس لګېدلی دی. مال هغه سپیټر ګیرم و چې راغلی و ما په ګیره والا خو د خدای په خړ سیلاب یوړی کي نو مالې چې ګیره یم نو هغې کورواني ته خو پته وه که نه چې اوس مونږ په پاکستان کې یو کور کې د اوسېدو حق نه لرو. ټیکسونه دي دلته بار یو نهي دی پت پت سپیټر ورپسې راشي دیش د روټۍ والله که د دارو دره کې لګي بیمار په کور کې پروت دی د دوایې دره کې نه لګي. نو خدای رانیولي یې انشاءالله العزیز او پریدي بم نه. خو هر کله چې آسماني بمباري در باندې شروع شوه د ځان تماشې به کوئ چې څه خوښه ده. ودونه ستاسو لعنت دی، مړي ستاسو لعنت دی، ژوند ستاسو لعنت دی، اولاد ستاسو لعنت دی. مونږ خو تباه یو. غر تا کومه کمره کې چې تاسو ناست دي دا لاندې څه شی غوړېدلی دی ته ته څه وایي؟ ښه دړی نه دي دومره خو مقل دی چې نه شی هم نه پېژني. دې ته دړی نه وایي، دا کارپېټ دی. دې ځای کې یو سړی مړ د هغه کال پوره شو. زامنو یې خیال کړی دی چې د پلارم کال دی او خیرات کول غواړي څه به وریجې پخی او خلق به راغواړي او په دې کې ثواب نشته. د جومات کې کارپېټ وغوړوه چې پلار پسې هم صدقه جاریه جوړه شي. دا د هغې زامنو کړی. زما خو عقل وخوځېدو چې زه چې څه ویمه نو هغه نراله کار قدرت ما ته په سترګو وښودو چې مړي پسې خیرات چې کوه